ځواني د ظالمه دا ځان نه څه جوړ کړي دي هلته به د علاج وشي هلته کې تپس به دې څوک پېژني نه دومره ښکلي ځوان به نه جوړي دا یو خطرناک پوډري دی علاج ته بوزي اجوا منشیات هسپتال ته په زور بوزي ښې دپاره بوزي خو دا پیږي نه په خپله ښه باندې دا ګوره په دې حال کې په دې بد حال کې دی پراته دي دا ګوره ملګرو په بد حال پراته دي بېخبر کارخانو سره دیو بوزي هسپتال ته علاج ته بره کښېنه ګوره تا د ښې دپاره راغلي دی حسنه بره په پخو مې ناست یو ډېر بد درد کي بره کښېنه سیټ کې سم کښېنه علاج ته د بوزي څه وجني خو نه په هغه ډېرانونو پروت دی هلته کې په بد حال یې تاسو ولې په خپله پیدا نه پوهېږئ د ځان دښمنه ټولې ځواني د ظالمه دا ځان نه دې څه جوړ کړي دي هلته به د علاج وشي هلته کې تپس به دې څوک پېژني نه دومره ښکلي ځوان به نه جوړي ملګرو بس دغه چاپه کې مو دغه نشې روچت کو ښکلي ځوان دی ګوره دې نشې دې څه جوړ کړي دي دا هم د چا زوی وي د چا برور وي ډېر زیات پرې خفه شوم دا وګوره ښکلي ځوان دی د ګل په شانتې ځواني ده خو ځان یې مکمل په دې نشو ګډوډ کړی دی حسن بھائی را سره د اجوا منشیات هسپتال والا نمائنده څنګه چل حسن بھائی دی بوس څه ته بوزي دی بوس اجو ویلفیر فاؤنډیشن منشیات هسپتال ته ښه نو علاج به چالو کوي د ان شاء الله ته فل ټریټمنټ کیږي ټریټمنټ نه بعد به ریزلټ تاسو ګورئ ښه څومره وخت به د علاج ته به ان شاء الله فیملی والا سره پیل رابطه کوم هغې نه بعد بیا 3 منث د چې کوم علاج دی هغه به ټریټمنټ ورته چالو کوئ 3 میاشتې کې به ریزلټ راشي ان شاء الله بالکل به برابر ریسټ وي ها نو ملګرو تاسو هم کولی شئ چې چېرته کې ستاسو په چمګاونډ کې داسې نشیانې د اجوا منشیات هسپتال ته راوستی شئ هلته کې به ډېر ښه علاج کیږي دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې نور ملګري ترې نه هم عبرت واخلي